سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې دوه مهمه الماني جملې مې راوړې دي. دوستانو یو غوښتنه کړې ده چې په الماني ژبه باندې څنګه وایو چې یو ګلاس اوبه ماته راکړه، یو ګلاس اوبه راکړه. نو دوستانو په الماني ژبه باندې دا جمله داسې وایو او وایو give me ein Glas Wasser، give me ein Glas Wasser. نو دوستانو په جواب کې موږ ورته داسې ویلای شو چې سمه ده، یو دقیقه صبر وکړه یا لږ صبر وکړه. نو دغه جمله په الماني ژبه باندې بیا داسې وایو، نو ورته وایو چې سمه ده، یو دقیقه صبر وکړه. نو په الماني ژبه باندې داسې وایو Okay, einen Moment bitte. Okay, einen Moment bitte. دوستانو دوه شیان تاسو ته واضح کوم. تاسو وای ګلاس پیاله هغه کې مونږ چای هم سکو، هغه کې مونږ اوبه هم سکو. خو ګلاس چې دلته ما استعمال کړی دا مشخص د اوبو لپاره استعمالیږي. هغه پیاله یا هغه ګلاس چې مونږ پکې اوبه چکو نو هغه ته په الماني ژبه باندې ګلاس وای.